बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا نننی لیکچر دی انټروډکشن ټو سی ایس ایس. په دې نننی لیکچر کې موږ د سی ایس ایس انټروډکشن کوو چې سی ایس ایس څه ته وایي او د هغې موږ څنګه یوز کوو او د دې کار څه. نو د سی ایس ایس مطلب چې دی هغه د کیسکیډینګ سټایل شیټ او دا زموږ د ایچ ټي ایم ایل څونه فایلز چې موږ جوړ کړو او فرض که دا اوس موږ چې کوم یو ایچ ټي ایم ایل فایل جوړ کړو نو د دې کې اوس کلرز هېڅ هم نشته او نه سټایلینګ ماینینګ شوی دی چې دې موږ څونه سټایلینګ ایډ کوو څونه کلرز او دا ورته ایډ کوو هغه موږ د سی ایس ایس په تھرو باندې کوو. نو زه به دلته کې یو سمپل ایچ ټي ایم ایل جوړ کړم اول د دې سی ایس ایس اپلای کولو لپاره. نو زه به ولیکم intro to CSS دا asset tag به تیزه لامله ختم کم introduction to CSS او ستاسو ټیکسټ شو او بیا پکې ځان لاندې یو ایمیج ایډ کم. د ایمیج ایډ کولو لپاره ټیګ دی IMG چې زه ولیکم او په IMG کې به دننه SRC په دې SRC کې به زه د ایمیج سورس ورکوم د هغې کوم نوم چې دی هغه. نو اوس ما فایل ایچ ټي ایم ایل فایل په دې ځای کې پروت دی په هغه سیم فولډر کې زما سره ایمیجز پراته دي دوه زه دا ایمیجز دلته ایډ کوم. نو د هغې لپاره به زه د دقې ایمیج چې کوم نوم دی ایمیج 1 او ایمیج 2 دقه نوم به زه دې ورکړم. دې له به زه نوم ورکړم ایمیج 1.jpg نو هغه ایمیج به دلته ایډ شي او الټ مطلب دی الټرنیټیو ټیکسټ. اوس یو ایمیج دې ته راغی خو ایمیج اوس دونه غټ دی نو ځکه دلته کې شو دا یو ایمیج دې ته راغی دا دې ته به زه ورکړم چې سټون ایمیج. فرض که دا د سټون ایمیج دی او فرض که د څه وجې نه دا ایمیج نه شو کېږي د هغې په ځای باندې دا الټ کم ټیکسټ چې دی دا وینه سټون ایمیج. بس دلته کې ما نوم غلط کو جان بوجھ کر د دې لپاره چې ما ته الټ ټیکسټ شو شي. الټ ټیکسټ هغه کار کوي چې کله ایمیج نه شو کېږي نو هغې په بدله کې بیا دلته هغه ټیکسټ شو کېږي نو یوزر ته پته لګي چې دلته کې مخکې ایمیج و او هغه د څه په باره کې نو انفارمیشن هغه ته شو کېږي. نو دا ایمیج دا نوم به زه واپس صحیح کړم دا ایمیج زما راغی دلته شو خو دا ایمیج اوس ډېر غټ دی. نو فرض که په دې باندې موږ سټایلینګ اپلای کوو سټایل 3 ټایپس دي یو دی دلته کې به زه ولیکم فرض که په H3 کې ټایپس آف CSS نو فرض که په P کې زه ولیکم 3 ټایپس او زه یو لیست کې دلته شو کوم نو دا زموږ د دې HTML پریکټس په هم وشي او د CSS هم. نو یو اولنی دی inline CSS دویم دی internal CSS او دریم دی external CSS. inline CSS هغه CSS دی چې کوم HTML ټیګ ته موږ CSS اپلای کوو لکه دا ایمیج دی زما هغه ایمیج دلته کې ما شو کو خو دا ایمیج ډېر په سایز کې ډېر زیات سیوا دی نو زه دې ایمیج له سایز لږ کمول غواړم چې دا لږ کم شي او برابر شو شي. نو دا کوم ایمیج ټیګ چې دی په دې کې زه دې ته دنده کې سټایل اپلای کوم. نو انلاین CSS طریقه دا چې لیکي به زه ولیکم سټایل اټریبیوټ ما دې ته ورکړو او څونه CSS چې زه اوس دې ته اپلای کوم هغه په دې کې دننه راځي لکه زه دې له کوم ویت چې دی د دې ویت او هایټ ډېر سیوا دی. نو فرض که زه دې له ویت زه دې له کم زیاتوم چې 800 پکسلز به د دې ویت شي. نو اوس که دې ایمیج ته وګورئ نو دی برابر شو 800 پکسلز د دې ویت شو. زه دې له هایټ هم کمول غواړم دقه شان هایټ هم دې له دلته کمولی شم هایټ زه به یم چې د دې هایټ دې شو 1000 پکسلز نو دې هایټ هم کم شو 1000 سیوا دی که زه 700 پکسلز کم نو یعنې د دې هایټ کم شو که زه یې لږ ډېر کم
چې واضح شي نو فرض کړه 300 پکسل سره دی ویت کوم نو دی هایټ چې دی 300 پکسل شو ویت چې دی هغه 800 پکسل دی نو دغه طریقه دا د سی اس اس چې کم پراپرټي دغه پراپرټي موږ ولیکو یا به د هغې نه پس فل کولون ولګو او د هغې نه پس په پراپرټي چې څه ویلیو هغې پراپرټي باندې اپلای کېږي هغه او د هغې نه پس سیمی کولون نو اوس دا اگزامپل دی د یو انلاین سی اس اس په دې دغه باندې موږ انلاین سی اس اس اپلای کوو دا ایمیج داسې شو که د دې دا ویډ هم زه لږ نور کم نو فرض کړه 500 پکسلز یې کم نو اوس لږ برابر شو ایمیج بیا دغه شان دلته کې زما دا کم ټکسټ چې دی دا ټکسټ دی دا ټکسټ دی فرض کړه زه چې دا ټکسټ چې دی دا دې ما ته په ریډ کلر کې شو شي یا په بل ګرین کلر کې څه بل څه پراپرټي ورکوم نو دا اگزامپل شو د انلاین سی اس اس بیا دغه شان دی سیم انټرنل سی اس اس انټرنل سی اس اس کم هډ ټیګ چې دی دا زموږ هډ ټیګ دی په دې هډ ټیګ کې دننه زه یو ټیګ واخلم هغې ټیګ نوم دی سټایل ټیګ به واخلي سټایل ټیګ اوپن شو او سټایل ټیګ کلوز شو او د دې په منځ کې به دلته کې زما څونه کوډینګ دي د سی اس اس هغه په دې ځای کې شو کېږي سی اس اس کوډ به دلته شو کېږي اوس په سی اس اس کې چې زموږ په ایچ ټی ایم ایل کې کمنټ کته او چې ایچ ټی ایم ایل کمنټ چې دی هغه صدق داسې قسم کې دغه کې لیکلی کېږي او سی اس اس کمنټ چې دی هغه په دې طریقه باندې لیکلی کېږي فارورډ سلیش بیا اسټریک ساین بیا کمنټ چې کوم ډېر سټرینګ یې څه لیکل غواړو کمنټ کې هغه او د هغې نه پس بیا اسټریک ساین او بیا فارورډ سلیش نو دا د کمنټ طریقه ده دې نه پس به سیم سټایل زموږ په څه باندې اپلای کوو دلته کې خو موږ په یو ټیګ اپلای کوو نو په هغه ټیګ کې موږ ډایرکټ ولیکو اوس دلته کې فرض که زه سټایل اپلای کوم او زه دا کم ټکسټ کلر چې دی زه دا کلر غواړم زه فرض کا یا دا کم بیک ګراوند کلر چې دی زم چې د بیک ګراوند کلر څه دی بیک ګراوند کلر چې دی زه فرض کا دا دی ریډ نو دلته کې خو ما اوس داسې ډایرکټ ولیکو خو زه دا سپیسیفای کوم چې دا کلر به کم څه شي ته اپلای کېږي فرض که زه دا غواړم چې دا کم اچ ون هیډینګ چې دی زما په دغه کې دې ته د بیک ګراوند کلر ریډ اپلای شي نو که زه انلاین سی اس اس کوم نو هغه به داسې اپلای کوم چې بیک ګراوند کلر ریډ هغه به داسې ولیکم خو زه اوس ویم چې انلاین سی اس اس نه کوم زه انټرنل سی اس اس یوز کوم د هغې لپاره به زه دا اچ ون ټیګ ټارګیټ کوم چې په دې اچ ون ټیګ باندې د بیک ګراوند کلر اپلای شي نو کوډ صحیح طریقه به دا شي چې زه به اچ ون ټیګ اپلای کوم او په اچ ون ټیګ کې زه چې کوم بیک ګراوند کلر چې دی دا د ریډ یې که زه اوس خپل پیج ریفریش کړم نو په دې پیج کې یو بیک ګراوند یو اچ ون هیډینګ و نو د هغه کلر چې دی هغه ریډ شو فرض که زه دلته کې یو بل اچ 3 هیډینګ ما دا واخیستو فرض که زه دلته کې بل یو اچ 3 هیډینګ واخلم او زه یم چې فرض که advantages فرض که ما یو بل هیډینګ واخیستو اچ 3 نو اوس یو اچ 3 زما په ویب پیج کې یو دا اچ 3 شو بل اچ 3 دا شو او زه یم چې د دې دواړو اچ 3 بیک ګراوند کلر دې هم زه چینج کړم او هغه دې زه فرض کوم چې هغه د بلو د اچ 3 بیک ګراوند کلر نو سیم دلته کې به زه ولیکم اچ 3 او دا کرلی بریکټ اوپن کلوز او په دې کې د څونه سټایل زه اپلای کولی شم دلته کې د دې زه فرض کوم چې دې بیک ګراوند کلر دی یلو وي نو یعنې د دې بیک ګراوند کلر یلو شو او زم دا کم ټکسټ چې دلته کې شوګيږي د ټکسټ کلر چې دی هغه دی اورنج دا غیر لپاره ورته دلته کې بیا بل پراپرټي اپلای کوم چې کلر صرف کلر چې ولیکل شي مطلب دا چې کوم فونټ کلر چې دی هغه دغه شو اورنج نو دې ټکسټ کلر اورنج شو او بیک ګراوند کلر یلو شو اوس دلته کې دا یو ټکسټ لیکلی شوی دی 3 ټایپس فرض که زم د دې فونټ سایز لږ سیوا شي لکه که دې ته خیال وکړو نو دا دې سایز سیوا دی دغه شانتې زه غواړم چې د دې سایز دې هم سیوا شي نو پراپرټي د فونټ سایز او په پکسلز کې پکسلز چې دی هغه د دې سی اس اس ته پکې کمپیوټر کې مطلب څونه موږ دغه کوو مختلف یونټس یوز کېدی شي په هغې کې یو پکسلز دی نو موږ به د دې دغه دپاره پکسلز یونټ یوز کوو
نو که زه دلته کې وګورم دا کوم ټکسټ چې دی دا په پی ټیګ کې دی نو مطلب دا که زه د ټکسټ سایز غټول غواړم نو دلته کې به زه پی ټیګ ولیکم چې پی ټیګ ما ټارګټ کو اوس په دې کې به دلته کې سټایل ورکړم چې فونټ سایز او زه فرض که داسې واکول غواړم زه یم چې دا دې 20 پکسلز شي لږ به یې نور سې واکړم چې واضح شي زه یم چې دا فرض کړه 35 پکسلز دی د دې فونټ سایز یې دلته کې خو فونټ سایز سیوا شو خو مسله څه وشوه مسله دا راغله چې دلته کې بره یو بل پی هم دی زموږ په دې ویب سایټ په دې ټکسټ کې یو پی دا دی نو د یو پی سایز خو سیوا شو خو د دې پی سره سره دا یو پی چې کم دی نو په دې باندې هم د دې افیکټ وشو او د هغې سایز هم که وګورئ نو دا سایز هم د دې امره سیوا کو نو زه یم چې صرف د دې یو سیوا شي او د دې نه سیوا کېږي د هغې لپاره فرض که دې پې له بیا موږ کلاسز اپلای کوو کلاسز او آی ډیز دلته کې بیا اوس کانسپټ راځي د کلاس او د آی ډي فرض که زه یو کلاس اپلای کړم دې ته او دې له زه نوم ورکړم چې بیګ ټکسټ دا ما خپل یو کلاس جوړ کو او دې ته مې اپلای کو نو دې له ما یو کلاس ورکو بیګ ټکسټ او اوس بجای د دې چې زه دلته کې پی ټیګ ټارګټ کړم دلته کې به زه دې کلاس نوم ولیکم بیګ ټکسټ او زه به اوس دغه کلاس ټارګټ کوم د کلاس ټارګټ کول دپاره ضروري دا ده چې دې ته پته لګي HTML زما کوم ډاکومنټ دی دا CSS دی چې دې ته پته لګي چې دا ما کوم ټکسټ ټارګټ کړی دا یو کلاس دی د هغې لپاره دې په سټارټ کې به زه یو ډاټ لګوم دا د فارمیټ دی او سټینډرډ طریقه ده چې کله کلاس موږ په CSS کې ټارګټ کوو د هغې نه مخکې ډاټ لګي اوس که ما خپل پیج ریفرش کړم نو که وګورئ نو دا ټکسټ غټ شو او په دې ټکسټ باندې اثر ونه کړو او بل د دې کلاس جوړولو فایده دا شوه فرض که دلته کې زه یو بل هیډینګ ورکوم فرض که ما پی ولیکو یو بل او زه یم چې سم ایډوانټیجز او ما په دې کې دننه څه ولیکل او بره دلته کې ما یو دغه ورکړو ما دلته کې یو ټکسټ ورکړو نو اوس د دې فایده دا ده چې دلته کې یو پیر ما کلاس جوړ کړو بیګ ټکسټ ما دلته اپلای کړو نو د دې سره دا ټکسټ غټ شو اوس دا یو ټکسټ دی دا زه یم چې دا ټکسټ هم غټ شي نو زه به یې چل وکړم په دې پی ټیګ کې به هم دغه سیم کلاس نوم اپلای کړم کلاس به ولیکم او په دې کې به دغه اپلای کړم بیګ ټکسټ کلاس ما هلته اپلای کړو زه پیج ریفرش کړم نو دا هم غټ شو زما سره او دا شیز چې دی دا ټکسټ دا را سره هم د دې فونټ سایز هم سیوا شو دغه شانتي دا کلاس زه اوس په دې پیج کې په هر ځای کې یوز کولی شم خو اوس په دې کې هم بیا یو لیمیټیشن دلته کې راشي فرض که دا خو زما کله ویب سایټ چې په هغې کې خو یو پیج نه مختلف پیج وي فرض که دا انټروډکشن ټو HTML پیج راغی د دې سره فرض که زه دلته کې یو بل پیج واخلم دلته کې زه یو بل پیج جوړ کړم او دا زه سیو کړم او دې له زه نوم ورکړم intro to CSS او په دغه فولډر کې دا سیو شو او د ایکسټنشن ټکسټ فایل سیو شو او زه HTML کوم او دا زه په ویژوال سټوډیو کوډ کې کولاو کوم دلته کې ما دا یو بل پیج کولاو کړو او دې له ما ټایټل وکړو CSS انټرو او فرض که په دې کې زه دلته کې یو ټیګ والم چې CSS انټرو او دلته یو پی ټیګ فرض که ما واغوستو او په دې کې ما څه ټکسټ ولیکو او زه اوس هغه کلاس راولم کلاس اپلای کوم دلته بیګ ټکسټ او دا پیج زه کولاو کوم دې ته ما اوس بیګ ټکسټ کلاس اپلای کو دلته کې ما بیګ ټکسټ کلاس اپلای کوم د هغې سره دا ټکسټ هم غټ شو دا ټکسټ هم غټ شو دلته کې ما یو بل فرض که دا د دې ویب سایټ دویم پیج دی
او دلته کې ما دې ته دا کلاس اپلای کو سیم دا یې کوډ دی بګ ټیکسټ نو هغه نه دغه کېږي نو هغې مسله هم دا ده جواب یې دا دی چې مطلب دلته کې به زه اول په سټایل کې ولیکم چې ډاټ بګ ټیکسټ دغه کلاس به زه ټارګېټ کړم او بیا به دلته کې هغه کوډ سیم ولیکم لکه دا چې ما څنګه لیکلی دی دې به زه دلته کې ولیکم او که زه اوس پیج ریفرش کړم نو اوس هغه ټیکسټ غټ شو خو مطلب زه داسې یو طریقه هم د دې سره کولی شم په ایکسټرنل سی ایس ایس باندې دا انټرنل سی ایس ایس و په ایکسټرنل سی ایس ایس لکه که دلته کې اوس وګورئ نو دا کوډ ما یو پیر دلته هم ولیکو او یو پیر ما دلته هم ولیکو نو دوه پیرې ما ولیکو زه داسې هم کولی شم چې دا زه په یو فایل کې ولیکم او کېدم او په یو فایل کې یو پیر ولیکم او هغه فایل زه دلته هم لینک کړم او هغه فایل زه دلته هم لینک کړم نو په ما باندې به کوډ هم کم راشي او محنت په پې هم دونه ونه لګي د هغې لپاره بیا دی ایکسټرنل سی ایس ایس ایکسټرنل سی ایس ایس طریقه دا ده چې موږ به اول ځان یو فایل واخلو فایل به جوړ کړو نوی او هغه به سیو کړو زه به ورله فرض که څه نوم ورکړم چې سټایل ډاټ سی ایس ایس نوم ما دې له ورکړو فایل له خپل د سی ایس ایس فایل چې کله موږ سیو کوو هغه په ډاټ سی ایس ایس ایکسټنشن سره سیو کوو په سټایل ډاټ سی ایس ایس سره دا فایل ما سیو کړو دلته کې دا فایل سیو شو او اوس دغه کم کوډ چې ما لیکلی و فرض که دا یا زه ځانه دا کوډ به زه راوالم دا کوډ فرض که ما دې ځای نه کټ کو او دا کوډ یو پیر ما ولیکو په دې سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل کې سیو شو او اوس به زه دې څه کار وکړم چې دا کم سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل چې دی دی به زه د خپل ایچ ټي ایم ایل فایل سره لینک کړم د لینک کولو طریقه یې اسانه ده په هیډ ټیګ کې بدله کې موږ یو دغه ولیکو ټیګ دی لینک ورته وایي لینک ټیګ دی لینک ټیګ به ولیکو په لینک ټیګ کې بیا دنه یو اټریبیوټ ولیکو آر ای ایل مطلب ریلیشن چې د دې کوم ریلیشن دی د دې ورسره څه ریلیشن دی د دې کوم فایل چې موږ لینک کوو د دې ریلیشن دی چې دا یو سټایل شیټ فایل دی او بیا ایچ رف مطلب دا چې دې فایل ریفرنس مطلب حواله چې دا فایل کوم ځای پروت دی نو که زه خپل فولډر ته لاړ شم نو په سیم فولډر کې زما دا فایل هم پروت دی ایچ ټي ایم ایل په هغه سیم فولډر کې زما بیا سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل هم پروت دی نو ریفرنس کې به ورته زه فایل نوم ولیکم چې سټایل ډاټ سی ایس ایس او اوس که دا زه سیو کړم او دلته کې دا پیج ریفرش کړم نو حق شانتي هغه سیم دغه دی دلته کې اپلای شوی فرض که زه دې ته بل یو کلاس ورکړم دلته کې زه یو بل ایمیج ایډ کړم ایمیج ټیګ لپاره آی ایم جی دغه دی او دلته کې زه یو بل ایمیج ایډ کړم دلته کې ما سره یو ایمیج پروت دی ایمیج 2 ډاټ جی پی جی او دې له فرض که زه یو کلاس دې ته اپلای کړم که زه اول هسې وګورم دا ایمیج نو دا ایمیج ډېر غټ دی فرض که دې ایمیج له زه یو کلاس ورکړم چې سمال ایمیج ما یو کلاس جوړ کړو او هغې له ما نوم ورکړو سمال ایمیج او هغه کلاس زه دلته ولیکم ډاټ سمال ایمیج او دلته کې زه اوس هغه ایمیج له ویډ او هایټ ورکړم چې زه هم د دې ویډ په 50 پیکسلز وي او د دې هایټ چې دی هغه به هم 50 پیکسلز وي نو دا به یو سکویر ایمیج راشي وړوکی شان دا دی وړوکی ایمیج راغی 50 سکویر زه لږ سیوا کړم 150 کړم او ریفرش یې کړم نو دا سمال ایمیج کلاس شو اوس چې دا کلاس زه په دې ایچ ټي ایم ایل کې مطلب زه کوم ځای اپلای کولی شم نو دا به دغه شانتي کېږي نو دا شوه د سی ایس ایس لږه ډېر انټروډکشن او په نیکسټ لیکچر کې به مونږ سټارټ کوو ویب سایټ خپل ویب سایټ پریکټیکل کوډینګ به شروع کوو او هغه به سټارټ کوو